راشد خان د کرکټ ځلانده ستوری په دې ویډیو کې له تاسو سره د راشد خان د ژوند په اړه، د راشد د کرکټ په اړه، د راشد خان د ریکارډونو په اړه چې په نړیواله کچه یې ډېر غټ ریکارډونه جوړ کړي له تاسو سره شریکوم. په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. راشد خان ارمان د افغانستان د کرکټ یو داسې ځلانده ستوری دی چې په نړیواله کچه یې د هیواد نوم اوچت کړی. د هغه وړتیاوې او لاسته راوړنې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټولې نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړي دي. راشد خان د کرکټ نړۍ ته د خپل ځانګړي مهارت او هڅې له لارې ورسید او په ډیر کم عمر کې سترې بریاوې ترلاسه کړې. د ژوند لومړني کلونه راشد خان د 1998 کال د سپټمبر په 20 د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې زیږېدلی. هغه له کوچنیوالي څخه د کرکټ سره مینه لرله، خو د هیواد د جنګ او بې ثباتۍ له امله یې د ژوند ډیری وخت په ستونزو کې تیر شو. د خپلې کورنۍ سره د خپلې سیمې د ناامنۍ له امله کډوال شو، خو دا حالت یې د کرکټ مینې ته زیان ونه رساوه. په خپل ماشومتوب کې راشد د خپلو وروڼو سره کرکټ کاوه. هغه به د کرکټ نړیوالو سیالیو کتلو پر مهال د هغو لوبغاړو تخنیکونه زده کول او د ځان لپاره به یې تمرین کول. د کرکټ د مسلکي ژوند پیل راشد خان په 2015 زیږدیز کال کې یوازې 19 کلن و چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ولوبېد. نوموړی خپله لومړنۍ نړیوال یو ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په وړاندې ترسره کړه او په خپله وړتیا سره یې د کرکټ مینوال حیران کړل. په 20 اوریزو لوبو کې د هغه د ګوګلي توپ اچونه ډیره اغیزناکه وه او په لنډ وخت کې ځان د نړۍ تر ټولو خطرناک توپ اچونکو څخه وښود. راشد خان په نړیوالو سیالیو کې د خپل چټک پرمختګ له امله ډیر ژر د مینوالو پام ځان ته راواړوه. لاسته راوړنې او ریکارډونه راشد خان د کرکټ په تاریخ کې ګڼ شمیر ریکارډونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي. I saw the replay on the big screen, saw the tracking. تر ټولو چټک 100 وکټې اخیستونکی راشد خان په 44 نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې 100 وکټې ترلاسه کړې. دا د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو چټک 100 وکټې اخیستونکی بالر دی. د 20 اوریزو لوبو ویاړ په 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې راشد خان د نړۍ تر ټولو غوره توپ اچونکی ګڼل کیږي. هغه په دې برخه کې د ډیرو لوبډلو لپاره خطرناک بالر ثابت شوی. د غوره توپ اچونې ریکارډ په یو ورځنیو سیالیو کې د 7 وکټو ترلاسه کول چې یوازې 18 منډې یې ورکړې وې د هغه د غوره وړتیا څرګندونه کوي. نړیوال لیګونه راشد خان د نړۍ په مشهورو لیګونو کې ګډون کړی، لکه د هند IPL، د استرالیا بیگ باش او نورو لیګونو کې د ګډون کړی او ځان یې په کرکټ کې نړیوالو ته ثابت کړی. د راشد خان ځانګړتیاوې راشد خان د خلاص لیګ بریک ګوګلي توپ اچونکی دی چې د توپ اچونې ترڅنګ د توپ وهنې مهارت هم لري. هغه په خپلو لوبو کې د ذهني تمرکز، سړښت او د لوبې د لوړې کچې پوهې له امله مشهور دی.
شخصي ژوند. راشد خان د خپل کورنۍ سره نږدې اړیکې لري او تل یې د خپل کورنۍ ملاتړ ساتلی دی. نوموړی د خپل پلار د مړینې وروسته د خپل کورنۍ اقتصادي ملاتړ ته ډیر پام کړی. په خپلو مرکو کې راشد خان ویلي چې د هغه د بریا راز د سخت کار او د خپل کورنۍ دعاوې دي. هغه د خپلو مینوالو سره نږدې پاتې کیږي او د ټولنیزو رسنیو له لارې له هغوی سره اړیکه ساتي. Well, that's just... If there was a movie made on you, who would you like to play your character? Amir Khan. د افغانستان لپاره د هغه ارزښت. راشد خان یوازې د کرکټ یو ستوری نه دی بلکې د افغانستان لپاره یو ملي ویاړ دی. هغه په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د هیلې او مثبتې څیرې استازیتوب کوي. د هغه بریاوې په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره الهام بخښونکی رول لوبولی دی. راشد خان یو ژوندی افسانه ده چې په کرکټ کې د خپل ځانګړي مهارت او هڅې له لارې د نړۍ پام ځان ته را اړولی دی. هغه د کرکټ په ډګر کې د افغانستان یو رښتینی ویاړ دی او د هغه لاسته راوړنې د هیواد لپاره یو ستر الهام دی. د هغه ژوند موږ ته دا درس راکوي چې په هر ډول شرایطو کې که اراده قوي وي نو هر هدف ترلاسه کیدای شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو یو لایک حتما ورکړئ او د نورو ګټورو حیرانونکو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.